اصل اعتماد د هغه سیزونو نه راځي کوم سیزونه چې موږ ته په نظر نه راځي. د عظیم لیډرشپ تعلق د فلیکسیبیلیټي یا د دمکې سره نه دی، بلکې عظیم لیډران همیشه یو مقصد ورکوي او خپل چارپیرچر کې خلک د خپل مقصد نه متاثره کی او د هغوی اعتماد وګټي. اعتماد اله راځي کله چې په یو کمپنۍ یا په یو اداره کې یو شانتي بیلیفز او ګایډینګ پرنسپلز موجود وي او ټول خلک په هغې باندې یو شانتي عمل کوي او د هغې محاسبه هم د هغې اصولو په بنیاد باندې کیږي، نو هله د لیډرز او د فالوورز په خپل منځ کې اعتماد جوړیږي او دا اعتماد به د لیډرز، د فالوورز، د امپلایرز او د امپلایز ترمنځ تر هغه وخته پورې قایم وي تر کوم وخته پورې چې دغه ویلیوز او ګایډینګ پرنسپلز او دغه بیلیفز باندې لیډر او فالوورز دواړه یو شانتي عمل کوي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل اعتماد د هغه سیزونو نه راځي کوم سیزونه چې موږ ته په نظر نه راځي. د عظیم لیډرشپ تعلق د فلیکسیبیلیټي یا د دمکې سره نه دی، بلکې عظیم لیډران همیشه یو مقصد ورکوي او خپل چارپیرچر کې خلک د خپل مقصد نه متاثره کی او د هغوی اعتماد وګټي. اعتماد اله راځي کله چې په یو کمپنۍ یا په یو اداره کې یو شانتي بیلیفز او ګایډینګ پرنسپلز موجود وي او ټول خلک په هغې باندې یو شانتي عمل کوي او د هغې محاسبه هم د هغې اصولو په بنیاد باندې کیږي، نو هله د لیډرز او د فالوورز په خپل منځ کې اعتماد جوړیږي او دا اعتماد به د لیډرز، د فالوورز، د امپلایرز او د امپلایز ترمنځ تر هغه وخته پورې قایم وي تر کوم وخته پورې چې دغه ویلیوز او ګایډینګ پرنسپلز او دغه بیلیفز باندې لیډر او فالوورز دواړه یو شانتي عمل کوي. د دې اعتماد برقرار ساتلو لپاره دا ضروری ده چې د کمپنۍ مشر یعنی لیډر او سی ای او دا خپل ویلیوز او ګایډینګ پرنسپل په واضحه توګه باندې خپل امپلایز ته وروښایي او دغه شانتي یو نظام جوړ کړي چې د هغه نظام په ذریعه سره دغه امپلایز ډیر په اسانه سره په دغه ګایډینګ پرنسپلز او بیلیفز باندې عمل کولی شي او په دغه کې یو تسلسل هم قایم وي. نو تر څو پورې چې دا سیزونه په دغه اداره یا کمپنۍ کې موجود وي نو په دغه اداره کې به اعتماد په امپلایز باندې د فالوورز په لیډرز باندې قایم وي. د سایمن سینک په الفاظو کې مونږ داسې ویلی شو کله چې هم د ګولډن سرکل کې توازن قایم وي نو تر هغه وخته پورې به اعتماد قایم وي او د دې یو طریقه دا هم ده چې د دغه ادارې لیډر یا د دغه کمپنۍ سی ای او داسې یو نظام جوړ کړي چې په هغه نظام کې دغه فالوورز او امپلایز ته دا وریادولی شي چې دا کمپنۍ یا دا اداره د کوم مقصد دپاره جوړه شوې وه او آیا مونږه په دغه مقصد حاصلولو کې ټیک روان یو او که نه. ځکه خو سایمن سینک وایي چې خپل ویلیوز، ګایډینګ پرنسپل، ویژن سټیټمنټ او پرپز په دیوال باندې لیکلو سره په عمل کې نه راځي بلکې دې دپاره به داسې نظام جوړی چې د هغه نظام په بنیاد باندې هر یو کس په اسانۍ سره په دې باندې عمل کولو ته تیار وي او که مونږ یې صرف په دیوال ولیکو نو خوند خو به ډېر کوي، دې به هغه شانتې اثر نه وي څنګه چې پکار دی. دویمه طریقه دا ده چې د دغه اداره کې د امپلایز بونس، پروموشنز او مراعات په دغه ویلیوز او په ګایډینګ پرنسپل باندې عمل کولو سره وتړلی شي. مطلب د خبرې دا دی کم امپلایز یا پیروکار چې څونه هم په دغه مقصد حاصلولو کې کوشش کوي او په هغه ګایډینګ پرنسپل باندې زیات نه زیات عمل کوي نو هغه ته به بونسز، پروموشنز او مراعات ډیر ملاویږي په نسبت د هغه امپلایز او پیروکار کم چې خپل مقصد کې هغه کوشش نه کوي. نو که په اداره او په کمپنۍ کې دغه توازن برقرار وي نو اعتماد به هم برقرار وي او که دا توازن برقرار ونه ساتل شي او صرف د چاپلوسۍ په بنیاد باندې
پروموشن بونس او مراعات ورکړي شي نو غیر متوازن بشي دغه اداره او دا کمپنی بد اعتمادي به د لیډرز او د فالوورز د امپلایرز او د امپلای ترمنځ پیدا شي او اداره به روز پر روزه کمزور کېدو او پخکته کېدو راځي. ستاسو امپلایز به ستاسو په اداره کې ناست وي او هغوی به چې ته بل ځای کې ځان له ښه جاب کتلو کوشش کوي او تاسو به بلیک میل کوي چې مونږ له پروموشن او مراعات راکا ګینې زو درنه او تاسو به هم په دغه بلیک میلینګ کې کله کله راځئ او د هغې ته به مراعات او پروموشن مجبورا ورکوئ ځکه چې د اعتماد فضا خو به وینه. تاسو غواړئ چې ستاسو د ادارې یا د کمپنۍ چې کوم پرپز دی او ویژن دی هغه دې پوره شي نو تاسو له دا پکار ده چې هر یو څیز په اداره کې د دغه ویژن او مقصد سره وتړئ او په خپله پې هم عمل کوئ او خپل عمل نه دا ثابتوئ چې زه د دې مقصد دپاره څونه زیات سنسیر یم او څونه زه کوشش کوم نو ستاسو امپلایز او فالوورز به تاسو فالو کوي او ستاسو مقصد به اټومیټیکلی حاصلیږي او که داسې نه وي نو تاسو به هم پریشانه او ستاسو امپلایز به هم پریشانه. امپلایز به د خپل سیلری پروموشن او د بونس او مراعاتو دپاره پریشانه او تاسو به د خپل مقصد دپاره پریشانه او تاسو به په امپلایز بدګمانه او امپلایز به په تاسو بدګمانه وي او دا ساده خبره ده. کله چې یو کمپنی یا یو اداره په خپل امپلایز کې اعتماد نشي ګټلی نو هغه امپلایز په دغه کمپنۍ او اداره باندې څنګه اعتماد وکړي. ډیره فطري خبره ده چې زه د یو کمپنۍ د یو ادارې ملازم یم او هغه زما زړه ونه ګټي او زما اعتماد ونه ګټي نو زه به څنګه په هغه باندې اعتماد وکړم او چې زما په هغه باندې اعتماد نه وي نو څنګه به زه دونه محنت وکړم چې د هغه ویژن او پرپز یقیني شي او پوره شي. او بیا مونږه په اداره کې د امپلایز د موټیویشن لپاره مختلف قسمه مینیپولیشن ټیکنیک استعمالو کوم چې موږ مخکې ویډیو کې ذکر کړی دي چې هغه د پیسو لحاظ سره هم ډېر زیات ګران پروزي او د هغې فایده هم ډېر وقتي وي لانګ ټرم سکسس دپاره هغه ناکامه وي. اوس یو بل ټاپک دی کله چې هم موږ څه فیصله کوو نو په هغه فیصله باندې د نورو څه اثر وي. نو زه به تاسو نه یو سوال کوم چې تاسو له ټولو نه زیات اعتماد په چا باندې کوئ؟ آیا په هغه چا باندې څوک چې تاسو پیژنئ یا کو په هغه چا باندې څوک چې تاسو بالکل نه پیژنئ؟ لازمي خبره ده چې تاسو په هغه چا باندې اعتماد کوئ چې څوک تاسو پیژنئ. دویم سوال څه داسې رنګ دی چې تاسو په کوم څیز باندې اعتماد کوئ؟ آیا په هغه څیز باندې کوم چې په ایډورټایزمنټ کې په میډیا باندې مونږ ته مخې ته راځي یا په هغه څیز باندې کوم څیز چې ستاسو دوست رور یا اعتماد والا کس تاسو ته ریکمنډ کی چې دا واخلئ او دا استعمال کړئ؟ نو زما خو دا خیال دی چې مونږ په هغه څیز باندې اعتماد ډیر کوو کوم څیز چې مونږ ته زموږ رور دوست یا قابل اعتماد سړی ریکمنډ کی. لکه د مثال په توګه باندې مونږ کوم ډاکټر له ډیر ځو کوم ډاکټر چې مونږ ته زموږ رور دوست یا قابل اعتماد سړی ریکمنډ کی چې ګوره دا ډېر ښه ډاکټر دی نو مونږ هغه ډاکټر له ډېر زیات په ډاډه زړه باندې ورځو. دا سوالونه خو لږ اسان غوندې وو خو تاسو نه زه یو ګران تپوس کوم او هغه دا دی چې نور خلک په تاسو باندې اعتماد ولې وکړي؟ لږ سوچ پکار دی. څنګه چې په دغه دوو سوالونو کې مونږ ته دا پته ولګېده چې مونږ په هغه کس باندې یا په هغه څیز باندې اعتماد ډیر کوو کوم چې زمونږ یار دوست یا قابل اعتماد سړی مونږ ته ریکمنډ کی نو په مونږ باندې به هم هغه خلک اعتماد ډیر کی چې مونږ څوک چاته ریکمنډ کی د دوی مقصد او ویژن بالکل واضح دی او چې دوی څه وایي نو هماغه کوي او په هغې باندې سل په سله عمل کوي. نو په اسانو ټکو کې د دې مطلب دا شو چې مونږ د یو بل په تجربو باندې اعتماد کوو یعنی چې د چا تجربه مونږ سره ښه شوي وي نو هغه به مونږ ریکمنډ کوي او د هغه په اعتماد د وجې نه به مونږ ته زیات خلک راځي او مونږ سره به تعلق جوړوي او د هغه د اعتماد د وجې نه به زیات خلک په مونږ باندې اعتماد کوي او زمونږ پراډکټس او زمونږ سروسز به خرڅېږي او ډیر مقبول به وي. دویمه فارموله د اعتماد څه ده؟ هغه دا ده چې مونږ زیاتره په هغه چا باندې اعتماد کوو کوم خلک چې زمونږ په شانتي بلیف کلچر ویلیوز او پرپز لري ځکه چې دا څیزونه زمونږ لیمبیک برین سره تعلق ساتي
یعنی زمونږه جذباتو سره تعلق ساتي چې د هغې باره کې تفصیلي ویډیو مونږه مخکې جوړه کړې ده تاسو هغه د تفصیل لپاره ضرور وګورئ او کله چې زمونږه بلیف ګایډینګ پرنسپلز پرپز او ویژن د چا په شانتي نه وي نو هغه خلکو ته مونږه هسې د شک په نظر ګورو هغه وجه ده چې بعضې کمپنیانې او ادارې په دغه صورت کې زمونږ د اعتماد ګټلو دپاره د مختلف قسمه مینیپولیشن ټیکنیک یعنې د چالبازۍ نه بیا کار اخلي او کله کله مونږ په هغې دوکه شو او په هغې باندې اعتماد وکړو نتیجه د خبرې دا شوه چې مونږ د خپل ژوند په ډېرو فیصلو کې په نورو خلکو باندې اعتماد کو او د هغې د اعتماد په بنیاد باندې مونږ خپلې فیصلې کو کو هغه د اخیستلو خرڅولو په شکل کې وي یا هغه د واده خادی په شکل کې وي یا هغه د سرویسز اخیستو په شکل کې وي یا هغه د یو ډاکټر نه د علاج په شکل کې وي مختلف صورتونه کیدی شي او په مینیپولیشن کې د سیلیبریټي انډورسمنټ ټیکنیک چې کله استعمالیږي نو هغې دا پوینټ او نقطه په ذهن کې ایښې وي او ځکه استعمالی او هغه پوینټ او نقطه دا ده مونږ انسانان د یو مشهور نوم شخصیت یا د یو پیژنګلو شخصیت خبره ډیره زر منو او همدغه وجه ده چې کله مونږ ته یو مشهور شخصیت یا یو پیژنګلو شخصیت نوم واخیستی شي یا هغه په خپله مونږ ته یو تصور پیش کی نو خلک یې ډیر زر قبلی او که همدغه تصور یو ناپیژنګلو شخصیت یا غیر مشهور شخصیت مونږ ته پیش کی نو مونږ مختلف شکوک و شبهاتو کې مبتلا شو او ډیر زر په هغې باندې اعتماد نه کوو او هغه کنسپټ او هغه نظریه ډیره زر نه قبلو نو هم د دې وجې نه بعضې ادارې او کمپنیانې د خپل سرویسز او د پراډکټس خرڅولو دپاره د مشهورو شخصیاتو استعمال ډیر زیات کوي خو کله چې دغه مشهور شخصیت همدغه شانتي مقصد بلیف لري کوم چې دغه ادارې یا کمپنۍ دی نو بیا به د اثر لانګ ټرم وي او لانګ ټرم دپاره به زمونږه د دغې ادارې او کمپنۍ سره تړون جوړ شي خو که چېرې فرض کا دغه مشهور شخصیت بلیف او مقصد یو وي او وی بل څه مونږ خو به وقتي طور ته متاثره شو خو لانګ ټرم دپاره به مونږ دغه کمپنۍ او ادارې سره تړون بلکل نه وي اوس کو دا متاثره کېدل د امپلایز په شکل کې وي یا د کلاینټس او د کسټمر په شکل کې وي نو دغه امپلایز او دغه کسټمر کې به وفاداری موجود وي او که چېرې فرض کا د دغې مشهور شخصیت بلیف او پرپز بل څه وي نو په دغه امپلایز او په کلاینټس کې به وفاداری نه پیدا کیږي او ادارې یا کمپنیانې چې کوم مشهور شخصیت یا سیلیبریټي استعمالی نو د هغې کیو سکور ګوري کیو سکور دی ته وایي چې د دې کس ویور څومره دي څونه خلک د ده نه انسپایر دي څونه خلک دی اوري یا څونه خلکو کې دی مشهور دی دغې ته مونږه کیو سکور وایو د هغې په بنیاد سره بیا سیلیبریټي او مشهور شخصیت سره ادارې او کمپنیانې هم خپل ډیلینګ کوي یعنې مطلب د خبرې دا شو چې کوم شخصیات ډیر مشهور وي نو د هغې ریټ ډیر های وي او کوم شخصیات چې کم مشهور وي نو د هغې ریټ کم وي یعنی هغوی د دغه سیلیبریټي او مشهور شخصیت مقصد ته نه ګوري بلکې ویورز ته ګوري د دغه مشهور شخصیت یعنی د سیلیبریټي ویژن او پرپز د دې کمپنۍ او ادارې د ویژن او د پرپز په شانتي وي ادارې هر یو کس د امبیسیډر او د ترجمان په توګه باندې خلکو سره ډیلینګ کوي یعنی هغه به دا محسوسوي چې زه د دې ادارې یا د دې کمپنۍ امبیسیډر یم او هغه به کوشش کوي چې د دې ادارې ویژن او پرپس په عمل کې راشي او زیات نه زیات خلکو ته ورسي او بیا داسې قسم ماحول د یو کمپنۍ او د ادارې دپاره د ملټي میلیون ډالر د مارکیټینګ د بجټ نه هم زیات طاقتور وي یعنی د ادارې هر یو فرد بطور ترجمان او د امبیسیډر کار کوي او د دې ادارې ویژن روز پر روز مخ پر وړاندې ځي او بیا دغه ادارې په معاشره کې یو لانګ ټرم امپیکټ کریټ کوي ستاسو د کتلو یو جهان مننه